دا ځل ګټم به د قسمت نه مې بازي اختر کې دا ځل ګټم به د قسمت نه مې بازي اختر کې او ما اورېدلي چې جانان به مې راځي اختر کې خلک خوشحاله ګرځي او زه داسې خپه ناست یم لکه ماشوم چې په چا بیلي بلوري اختر کې خلک خوشحاله ګرځي او زه داسې خپه ناست یم لکه ماشوم چې په چا بیلي بلوري اختر کې وخت هر څه وکړه خو پښتون قام یې بدل نه کو وخت هر څه وکړه خو پښتون قام یې بدل نه کو نن هم کوي چېرته میلو کې جواري اختر کې پښتنو پیغلو ځان سینګار کو سترګې یې تورې کړي پښتنو پیغلو ځان سینګار کو سترګې یې تورې کړي بیا یې په لاس کړه د مودو هغه زاړه بنګړي اختر کې او دا ځل مې دا زړه د محبت په جوارۍ کې ویلو دا ځل مې دا زړه د محبت په جوارۍ کې ویلو دا ځل دې سم کړم قسمت تاواني اختر کې او ځان بنانګاره کې که نه روې د لاس پرا کې ځان بنانګاره کې که نه روې د لاس پرا کې او یو څوک پرا کې او که نه مبارکي اختر کې السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو ستاسو ورور ستاسو ملګری روید وفا یم سره د خپل ګران ملګري مراد جان مراد د یو اوږد انتظار نه پس ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم هیله لرم چې ښه روغ جوړ او خوشحاله به د ژوند په مزو کې به د ژوند نه به ښې خوندورې شان مزې اخلئ په کار هم د دغه لږ شانتې ژوند دی چې دا په مینه تیر شي په محبت تیر شي بلها بلها خوندونه تې والو د چا زړه پکې ازار نه کړو نن مې پروګرام راوړی دی سری پاین شاته په څنګ کې را سره ناست دی ګران ملګری عباد جان حسرت صاحب خوا ته را سره میلمه ملګری ناست دی قاسم صاحب او بل ملګری را سره ناست دی عطاالله ارماني د عباد جان نه به شعرونه اورمه ستاسو تر څنګه به شریک کومه بیا ډېر په زړه پورې شاعر دی ډېر ښکلي لیکل کوي غزل شعرونه نظم ډېر کار یې کلی دی زلمی شاعر ډېر په زړه پورې لیکل کوي نو ټیم مو نه ضایع کومه هغه د پروګرام کې هرکلی ویم عباد جان صاحب په پروګرام کې هرکلی ویم ډېره زیاته مننه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټول ناول به زه ستاسو سره لنډه خپله پیژنګلو وکړم زما نوم عباد جان حسرت دی او زما تعلق هم د دې خوږې او پښتنې خاورې تالاش سره پاین سره دی ټیم ډېر نه ضایع کوم شعرونو طرف ته به راشو د غزل نه مخکې راته یو څو شعرونه وایم چې یو فصل او یو په زر مې خوشحالي شي یو فصل او یو په زر مې خوشحالي شي زه د مور اواز چې وکم وایزار بچیه دا یم ډېره مننه جي بل شعر دی چې دی ټوپک په لاس کې اخلي عزتدار دی دی ټوپک په لاس کې اخلي عزتدار دی ما رباب کلاس کې واغستو کافر شو ډېره زیاته مننه جي بل شعر دی چې ما د خپل زړه دردونه ټول چې ورته څنګ بیان کړل ما د خپل زړه دردونه ټول چې ورته څنګ بیان کړل هغه جواب کې راته وایي ډېر ښه شاعري ډېره مننه جي بل یو شعر درته وایم چې هر یو انداز د فریب او دوکو نه ډک دی هر یو انداز د فریب او دوکو نه ډک دی بس دی د ښکلی یار پرېږدم ځان له رباب اخلم ډېره مننه جي هر یو انداز د فریب او دوکو نه ډک دی بس دی د ښکلی یار پرېږدم ځان له رباب اخلم بل شعر دی چې نن مې بچي راته ویل بابا اسکول ته نظم نن مې بچي راته ویل بابا اسکول ته نظم ما نن په لاره یو سړي سره ټوپک لیدلی ډېره زیاته مننه جي یو بل شعر دی چې اوس به بر سر سري ګریوان په غم لړلی ګرځي اوس به بر سر سري ګریوان په غم لړلی ګرځي حسرت جانان دې لیونی شو ته دې څه خبرې ډېره زیاته مننه یو اخري شعر دی چې نه به مې کولی که خبر د مینتوبه وې نه به مې کولی که خبر د مینتوبه وې خپل د نوابۍ ژوند مې والله چې په دار کړی دی ډېر ښکلي شعرونه د عباد جان حسرت صاحب نه تاسو واورېده بلنه به ولرکوم چې غزل راته وړاندې کړي په دې شعر باندې وایي بې مینې نه یم محبت باندې خپل سر ورکوم بې مینې نه یم محبت باندې خپل سر ورکوم لکه بر ډک خلک زما په زړه کې ځای لري عباد جان صاحب نه غوښتنه کوو چې غزل راته وړاندې کړي ډېره زیاته مننه په سر سترګو جي یو نظمنما غزل دی چې زما قبر تیاریږي لږ خو راشه زما قبر تیاریږي لږ خو راشه ټول همزولي مې جړیږي لږ خو راشه ډېره مننه جي په ژوندون دې کړم ستومانه ته رانغلې په ژوندون دې کړم ستومانه ته رانغلې جنازه مې روانېږي لږ خو راشه
ډیره مننه. او په صفونو کې ټول خلک ستا تپوس کړي، په صفونو کې ټول خلک ستا تپوس کړي، تکبیرونه شروع کیږي لږ خو راشه. ډېر ښه دی یار، دا شعر راته بیا ووایه. ډیره مننه جي. په صفونو کې ټول خلک ستا تپوس کړي، تکبیرونه شروع کیږي لږ خو راشه. زما قبر ته ملا قرت شروع کړو، زما قبر ته ملا قرت شروع کړو، دعاګانې رارته کیږي لږ خو راشه. ډیره مننه. او آخري شعر دی پکې چې ارمانونه به بیا وکړي ای حسرته، ارمانونه به بیا وکړي ای حسرته، رابان خاورې انبارېږي لږ خو راشه. ډیره زیاته مننه جي، ډیره مننه، شکریه. ډیر ښکلی ډیر مزیدار غزل قدرمندو کتونکو تاسو واورېدو. موږ ته هم ډیر خوند واغستو، تاسو به دې هم خوندونه واخلئ. ستاسو تر څنګ به شریک کومه د مراد جان نه یو جهان مننه کوم، زموږ نه دغه ویډیو ریکارډ که ستاسو تر څنګ به شریک کومه. د قاسم نه ډېره زیاته مننه، او د طاولله ارماني صاحب نه ډېره زیاته مننه، او د عباد جان حسرت نه یو جهان مننه کومه چې د خپل قیمتي وخت نه موږ له دونه وخت راکړو، موږ سره په دې پروګرام کې مرسته وکړه. اجازه به درنه اخلم په دغې دوه شعرونو باندې وایي خلک لوزونه د وفا پوره کولی نشي، خلک لوزونه د وفا پوره کولی نشي، ګرانه د مینه څوک یې سر ته رسولی نشي. مننه. خلک لوزونه د وفا پوره کولی نشي، ګرانه د مینه څوک یې سر ته رسولی نشي. ما خو به تل د زړه په کور کې ډېر پناس ساتلی، ما خو به تل د زړه په کور کې ډېر پناس ساتلی، خو دا رښتیا ده چې پردي څوک خپلولی نشي. خپل ورور دفاع له اجازه ورکوي په دې دعا سره چې چېرته هم یئ ښاد اوسئ، آباد اوسئ، بریالي اوسئ. موږ په خپلو نیکو دعاګانو کې ضرور یاد ساتئ، د خپل چاپېرچل ډېر زیات خیال ساتئ. که ژوند او زندګي وه د بې وفا سلګو وفا وکړه. یو ځل به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم د نوي زیږي سره، د نوي غزل سره، د نوي پروګرام سره. تر هغه دمه پورې په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.